سړی استاد ایوب د رنځ پر بستر پروت دی. د پنجشنبې په ورځ د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون لوی رئیس استاد زرین انځور په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د یو شمېر نورو هنرپالو په ملتیا د استاد ایوب د رنځورۍ پوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون رئیس استاد زرین انځور وویل ایوب استاد لسګونه کلونه وړاندې د خپل هنر پلوشي او انګازې د افغانستان د ملي راډیو له لارې پر هیوادوالو ولورولې. جادوګر او کوډګر غږ یې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړ. بیا وروسته یې د افغانستان په ملي ټلویزیون کې هم بې شمېره سندرې ثبت کړې. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون وایي هغه ایوب چې کلونه کلونه یې پښتني ډیرې او حجرې پر خپل خواږه غږ تودې ساتلې وي نن د رنځ پر بستر پروت دی. ده وویل ایوب استاد د موسیقۍ د ډګر د ګوتو په شمېر بلبلانو له ډلې دی. رنځوري یې نه یوازې دی رنځوي بلکې د ده د غږ مینوال هم رنځوي. بل لور ته د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لوري د هیواد پخوانیو او وتلیو سندرغاړو ته له بیلو شویو پیسو یوه اندازه استاد ایوب ته بیلې شوې وي چې هغه هم د ملي راډیو ټلویزیون د لوی رئیس له لوري استاد ایوب ته ورکړل شوې. د پښتو ژبې وتلي سندرغاړي ایوب استاد د ملي راډیو ټلویزیون له دغې مرستې مننه وکړه. استاد ایوب د پښتو ژبې هغه پخوانی خوږژبی سندرغاړی دی چې کلونه کلونه یې د پښتو ژبې کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار کړی. خوږ غږ یې اوس هم د ډېرو په زړونو کې ژوندی دی چې په اورېدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتیږي.